زمونږ به انشاءالله په خپلم ټیکس په ښه انداز کې ورکوو او د هغې سره سره د ټیکس نیټورک د اسانتیا دپاره هغې کې مسایل ختمېدو دپاره او د هغې ټیکس نیټورک بډایېدو دپاره به انشاءالله مونږ خپل تجویزونه خپل سجیشن مخامخ دو. د مردان چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری صدر ظاهر شاهن په درخواست باندې د لینډ ریونیو پېښور وفد چیف کمشنر انکم ټیکس سردار علي خواجه سره د هارون مسعود کمشنر لینډ ایډیشنل کمشنر اجمل خان مظهر ارشاد ملنګ جان د چیمبر اف کامرس دوره وکړه. د چیمبر صدر ظاهر شاهن سره د خپل کابینې ښاغلي میلمنو چیمبر ته په راتګ باندې هرکلي ووي. په دې موقع د مختلف ایگزیکټیو کمیټې ممبرانو او د مختلف مارکیټونو صدرانو سیکرټریانو وومن چیمبر صدر اکیلا سومبل او د مردان پریس کلب نمائندگان هم موجود وو. په حال کې موجود شرکاو د چیمبر صدر ظاهر شاهن د تاجرانو په مسلو رڼا واچوله او دا خبره په ډاګه کړه ډیر د افسوس مقام دی چې هر ورځ تاجران د نوې ټیکسونو سره په مخ دي او د ټیکس ډپارټمنټ رویه هم د تاجر برادرۍ سره ناقابل برداشت ده. د دې وجنه تاجران د ټیکس جمع کولو نه ویزار دي. صدر ظاهر شاهن دا مطالبه وکړه چې ټیکس ورکوونکو دی نیټ ټیکس مهته دی کې خودلی شي. په جواب کې ورته چیف کمشنر انکم ټیکس سردار علي خواجه صدا رنګوي. اوپن کلی کچهری کې زدا اعلان کوم چې ان شاء الله داسې خبره بنئ تاسو ته مکمل فیسیلیټیشن حاصلي خو د خپل حق سره سره به پلیز تاسو د خپل فرایضو احساس کوئ. یو سړی دی هغه موږ ته پته ده چې پیسې ګټي. زه سمپل یو مثال در کوم د اجمل خان صاحب زما ایډیشنل کمشنر هډ کوارټر دی 13 ورځو کې ماته یو کیس باندې اطلاع رااله چې یو ټیکس پیر دی زه نوم نشم اخیستی خو پېښور کې او دغه ګوډاونز او دغه یعنی ماته اندازه دا ده چې دغه په کروڑونو کې بزنس دی او انکم هم په کروڑونو کې دی خو چې کله موږ دغه ریټرن راوویستو نو هغه 15,000 ټیکس ورکړی مطلب 4.5 लाख روپۍ هغه خپل انکم شو کوي. نو موږ حیران یو چې یاره دی بیا د باقي اخراجات د کم ځای نه پوره کوي که فرض که دی 4.5 लाख روپۍ د کال انکم ماته ښیي او 10,000 او 5,000 روپۍ ټیکس ورکوي او هلته موږ ته ثبوت داسې راغی چې هغه د کروڑونو روپو بزنس دی نو لږ غوندې دې ته هم سوچ پکار دی که 10,000 روپۍ درنه انسپکټر واغستې خو 90,000 ته هم بچت کړي نو مهرباني وکړئ خپل رزق هم حراموئ او دا بل سړی هم مکه کړه وي دا چې کوم د دې دفتر سړی دی دی که چا سره زیاتې وکړو زما در سره واده ده خو چې هلته 90,000 پټېږي زه د مردان خبره نه کوم ګورې دا مه وایي چې دا خبره تاسو ته کوم زه درته دا ویم چې زما مخې ته دا مثالونه رالل هغه 90,000 پټوي نو 10,000 په دفتر کې ورکړي نو ذمہوار څوک شو دواړه شو